تازه خبر امریکایانو هم د هلمند جګړې ته راودانګل د افغان ځواکونو پر ننګ څنګه او چیرته پر طالبانو بریدونه تر سره کړي دي جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو ستړي مشئ. امریکا یو ځل بیا په هلمند کې پر طالبانو هوایي برید تر سره کړی دی. امریکایي الوتکو یو ځل بیا د هلمند په لښکرګاه کې پر طالبانو هوایي برید کړی. له ملي دفاع وزارت څخه د یادو بریدونو پخلی شوی دی او ویلي دي چې په دې برید کې 7 طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ویلي چې د دې برید په نتیجه کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. په همدې حال کې په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو ویان ډګرمن عبدالقدیر بهادرزي ویلي چې طالبانو تېره ورځ ناوخته پر لښکرګاه ښار او عمومي زندان برید وکړ چې یاد برید د امنیتي ځواکونو له توند غبرګون سره مخ شوی او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله پکې اوښتې ده. نوموړي زیاته کړې چې پر طالبانو هوایي بریدونه هم شوي دي چې په پایله کې تر 38 پورې وسلوال طالبان وژل شوي، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې یاد بریدونه افغان هوایي ځواک کړي دي او که امریکایانو کړي دي. بلخوا د هلمند والي محمد علي علیزی وایي چې هلمند ولایت لښکرګاه ښار ته تازه دمې کمانډویان رسېدلي دي. د هلمند والي محمد علي علیزی ویلي چې لښکرګاه ښار ته د وضعیت د کنټرول په موخه 400 تازه دمې کمانډویان رسېدلي دي او چې 200 تنې همدا اوس دغه ولایت ته رسېدلي او ژر به د ښار او شاوخوا سیمو د تصفیې او د کمربندونو د پراختیا په موخه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.